د زابل د ولایتي شورا رئیس عطاجان حق بیان وايي له تیر یو نیم کال راهیسې چې دغه ولایت د طالبانو د مشر ملا محمد عمر زوی ملا راغلی امنیتی وضعیت ورستربلي د خرابېدو په حال کې دی. تیره اونۍ د دغه ولایت په مرکز قلات کې یو موټر بم برید 4 کسان ووژل او 23 نور یې ټپیان کړه. حق بیان په امنیتي سکتور کې له طالبانو سره د یو شمېر مسؤلینو د اړیکو خبره هم کوي. د ملا محمد عمر زوی ملا زابل ته تیر کال رئیس ته راغلی د دلته ارتباط پیدا کړی دی په داخل د قومنداني کې سایمن سبان دي چې له هغه سره لاس دي او په ولایت په ملکي ادارو کې مامورین دي چې له هغه سره لاس دي. ملا غواړي د زابل ولایت خپل لاس کې واخلي او دلته خپل خلک جوړ کړي دي. نور موټر بمونه هم د بادانې ګرځي. خو یو شمېر قومي مشران هم ورته ادعاوې لري چې ګواکې امنیتي مسؤلین له طالبانو سره نږدې اړیکې لري، نو ځکه د جګړو پر مهال مرګ ژوبله ډیره سوې ده. دا به موږ په شواهدو باندې ثابتوم، پر قومندان هم پر افسرانو چې دوی طالبان دي. له ملا یعقوب سره چې لیدلي دي هغه به هم ثابتوو، چې له بله طالبه سره لیدلي دي هغه به هم ثابتوو، چې دوی وریجې وغوښتل د طالبانو سره خوري هم به ورته ثابتوو. چې حکومت دونه بیده سي دونه ناخبره سي چې له تاوانه له پټاوه له قتل قتله ایسته بیا دی په لټنه کې ګرځي، نو بیا دا څه وایي موټر ماته څه په در خوري او ملت ته څه په در خوري. جمهور ته موږ درخواست کوو، اپیل کوو، وزیر صاحب ته کوو چې هیات رارهي که تحقیق وکړو، پوښتنه وکړو. هڅه مو وکړه تر څو په دې اړه د زابل د امنیه قومندان نظر هم واخلو، خو ونه توانېدو. که څه هم د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال د دې ادعاو په اړه څه نه وایي، خو زیاتوي چې د زابل والي یې په اړه پلټنې پیل کړي دي. والي صاحب د دوی د خبرو په چې کله دوی دغه څرګندونې کړي دي د هغې نه وروسته امنیتي او کشفي ارګانونو ته د څېړلو هدایت کړی ده، تر څو دا اوس به د وخت نه مخکې چې د دې جواب خو په دې باندې کشفي ارګانونه کار کوي او د څېړنو هدایت ورته شوی تر څو په یو څو ورځو کې به نتیجه معلومه شي. او د هغې زابل یو له هغو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې پر ډیره برخه یې وسلوال طالبان واکمن دي او د وروستیو کې جګړه تر قلات ښاره رسېدلې چې د دې ولایت خلک یې اندېښمن کړي دي.